السلام علیکم محترم اوریدونکو، په دې هیله چې رګ روغ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. محترمو، ډیره زیاته بخښنه غواړم، هغه ځکه چې په ناول کې ډیر زیات ځنډ رامنځته شو او لامل یې هم د کتاب ورکېدل او د برق ستونزه وه چې کتاب پیدا شو، اما برق اوس هم یوه لویه ستونزه ده. خو انشاءالله ناول کې به نور ځنډ نه رامنځته کیږي. په تیره برخه کې مو واوریدل چې د جګړې له امله د شمشاد کورنۍ له کلي ښار ته تښتېدل، اما په لاره کې په ماین برابر شول او د کورنۍ 11 غړي یې ووژل شول. له دې پیښې 6 میاشتې تېرې شوې. شمشاد په دې موده کې هڅه وکړه چې چېرته دنده ځان ته پیدا کړي، خو د زور او زر د نه شتون له امله چا دنده ورنه کړه. بله ورځ تر سلامشورو وروسته شمشاد او ملاله د جانباز کور ته ورغلل. ملالې وویل: زه خو تباه شوم، کور مې په مرګ سپېره شو. جانبازه وروره، 1,00,000 افغانۍ به نورې موږ فتح خان ته ورکړو، لږ زارۍ به هم ورته وکړو که موږ ته واده راکړي. جانباز په خپل ځای کې ودرېد او ویې ویل: فتح خان ډېر بل ډول سړی دی، فکر نه کوم چې د خپلې لور ولور دې 3,00,000 افغانۍ واخلي او نور دې معاف کړي. خو بیا هم ملاله او جانباز د ملک فتح خان کور ته ورغلل. 1,00,000 افغانۍ یې ور وسپارلې. ملالې ساړه سویلي وویستل او بیا یې ملک فتح خان ته وویل: ملکه وروره، خپله ناروغه یم، په لاره ګرځېدی هم نه شم او ورځ په ورځ مې ناروغي زیاتیږي. ښایي چې ښه نه شم، نو خیر دی که دا نورې پیسې موږ ته راوبخې څو موږ پرې واده وکړو. مخکې تر دې چې فتح خان څه ووایي، جانباز په خپل ځای کې په ګونډو نیغ کېناسته او ویې ویل: څومره د ډوډۍ لګښت چې کېږي ملک فتح خانه، هغه به زه راوړم. اوس د دوی ټوله کورنۍ تباه شوه، دا ښه موږ به ورسره وکړو او واده راکړه. خو جانباز تندی تروش نیولی و او خپلې پښې یې په یوه موزه کې کړې وې چې د لور ولور یې کم نه اخلي. 1 کال نور هم تېر شو. شمشاد ټولو حکومتي ادارو ته لاړ څو دنده پیدا کړي، خو هیچا هم دنده ورنه کړه، ځکه د دندې معیار د وطن په ډیرو ادارو کې د وړتیا او پوهې پر ځای اړیکې، زور او زر نیولی و. بله ورځ د سولې دوی کور ته ورغی. له ډېرې مودې وروسته یې له خپلې کوژدنې سولې سره ولیدل. د شمشاد رنګ ژیړ اوښتی و او د کورنۍ د 11 غړو مرګ بیا بیخي داسې تک تور اړولی و چې هېڅ پېژندل کېده هم نه. سولې ته یې وویل چې له پوهنتون فارغ شوی یم، دغه دی 1.5 کال تېر شو، خو دنده مې پیدا نه کړه. بیا یې د هغې په تورو زلفو لاس وواهه. سولې سترګو ته یې وکتل. د شمشاد سترګو کې ډنډ اوښکې ولاړې وې. د یوې اوږدې بېوسۍ تصویر یې د سترګو په نګاه کې ښکارېده. نیغ ورته وکتل، بیا یې د خپل باکس په لور روانه شوه.
په څنډو یو کنډول شوی سپین دسمال یې کې تاو کړي، یو لاک افغانۍ یې راوړې. شمشاد ته یې وویل دا پیسې واخله، سبا مې پلار ته یې راوړه چې دی پرې موړ شي او خېټه یې پرې ډکه شي. هغه پیسې په جیب کې واچولې او د خپل کور په لور روان شو. 6 میاشتې نورې هم تېرې شوې. شمشاد دنده پیدا نه کړه، ځمکې ځای نه ورکاوه. ملالۍ همدا 1,00,000 روپۍ فتح خان ته راوړې او ویې ویل ملکه وروره دا 1,00,000 روپۍ واخله، خو خیر دی زموږ واده راکړه. نورې پیسې نه لرو، زوی مې دنده نه لري، اخر څه وکړو؟ خو فتح خان په تریو تندي وویل ما خو په لومړیو کې درته ویلي وو چې کم ولور نه اخلم. جانباز شاهد دی، اوس مې نو ولې غموئ؟ 10 واره ملاله د فتح خان کور ته راغله، خو هغه په دې پلمه چې 3 لکه افغانۍ ولور یې پاتې دی، نو واده یې ورنه کړ. بله ورځ شمشاد او مور یې په کور کې ناست و. شمشاد وویل مورې دنده مې پیدا نه کړه، که دې خوښه وي ته 1 کال د جانباز اکا په کور کې واوسېږه او زه به ایران ته لاړ شم. 3 لکه افغانۍ به وګټم او را به یې وړم. څو ولور خلاص شي او فتح خان راته واده راکړي. ملالۍ دا شپه په ژړا تېره کړه. د همدې شپې په سبا یې شمشاد ته وویل سمه ده زویه، زه د جانباز په کور کې اوسېږم او ته نو ایران ته لاړ شه، د خسر له غمه دې ځان بې غمه کړه. په همدې ورځ د سولې دوی کور ته ورغی، هغه سره یې ستړي مشي وکړه. سولې په خپلو ویښتانو مخ ته وواهه. شمشاد ته یې کټ کټ وخندل او ویې ویل ته څومره خوږه شوی، ډېر مې یادېږي. څه وکړم، پلار مې ضد نیولی او نه غواړي چې ژر مې تا ته در واده کړي. شمشاد غلی شو. سولې ته یې په ځیر او په مینه وکتل او ویې ویل تر څو به دلته بې دندې ګرځم، پلار دې پیسو ته هېڅ اړتیا نه لري، ما ته د زوم په سترګه نه ګوري، دښمني یې راسره پیل کړې ده. بیا یې د کوټې چت ته وکتل. د سولې ورته پام شو چې په سترګو کې یې اوښکې ډنډ شوي دي. ویې خندله او ویې ویل شمشاده وخانده، څومره په سختیو دې خپله کړم او څومره په اسانۍ به مې واده کړي. غم مه کوه، وختونه دې تېرېږي. شمشاد ورته مسکی شو. وروستی ځل یې ورته له نږدې وخندل او ویې ویل سولې خوږې، ما او مور مې مشوره وکړه چې دا پیسې دلته نه پیدا کېږي، دنده نه لرم، نو زه به سبا ایران ته لاړ شم. خدای پامانۍ ته راغلی یم. سولې نه غوښتل چې شمشاد ته د تلو اجازه ورکړي، خو د پلار فتح خان له ضده یې خپل زړه راغټ کړ. دا د زهرو غړپ یې هم وکړ. شمشاد ته یې وویل ورځه لاړ شه، زما قسمت به همدا و. بیا یې اسمان ته لاسونه پورته کړل او ویې ویل خدایا په څنګه یوه کورنۍ کې دې پیدا کړی یم چې پلرونه خپلې لوڼې د ولور په نامه خرڅوي. بیا یې کړل، نور غلی شوه، سترګې یې پټې کړې. دا شیبه دواړو ته ډېره سخته وه. شمشاد سولې ته وکتل
چې سترګې یې پټې نیولې دي. اخ یې کړل او د خپل کور پر لور روان شو. سبا د ایران په لور وخوځېده. 20 ورځې په لاره کې تېرې کړې. سختې یې په ځان وګاللې. 8 میاشتې یې په ایران کې تېرې کړې. په دغه موده کې 1.5 لک افغانۍ نورې هم راولېږلې، خو لا هم 1.5 لک افغانۍ نورې پاتې وې. سولې 1 لک افغانۍ ولور خلاص کړي. شمشاد ته په ایران کې سوله او سولې ته په افغانستان شمشاد یادېده. هغه مینه چې تړون یې په ډېرو ستونزو او ننواتو شوی و، خو ستونزو دواړه یوه اوږده بېلتون ته اړ کړل. 4 میاشتې نورې هم شمشاد په ایران کې تېرې کړې. د مسافرۍ کال پوره شو. دا 1 کال په شمشاد باندې داسې تېر شو لکه 100 کاله یې چې مسافري کړې وي. هره ورځ به یې سوله او خپله مور ملاله یادېده. ډېرې شپې به یې د سولې په یاد کې په رڼو سترګو سبا کولې. ډېرو اندېښنو او غمونو ناروغ کړ. په خپله کوټه کې پروت و، تودې تبې نیولی و. سوله یې په زړه راوګرځېده. هغې ته یې زنګ وواهه او ورسره خبرې یې پیل کړې. او ویې ویل: سولې، دعا راته کوه، ناروغ یم. ستا اندېښنو بیخي داسې تک تور کړی یم لکه اور لړمې. دا 20 ورځې کېږي چې هېڅ کار ته هم نه یم تللی، چې سترګې پټې کړم تا او ملاله دې مې یادېږئ. بېګا مې هم په خوب لیدې. اوف یې کړل او خپلې غځولې پښې یې راټولې کړې او بیا یې وویل: مینه دې اور دی او په ما پور دی. مینه دې اور دی او په ما پور دی. رنګ مې تک تور دی، غم دې زور دی، مړ به شمه. سولې د شمشاد دا خبرې واورېدې. په ژړا شوه. د خپل تلیفون په ښیښۍ د شمشاد انځور ته وکتل. په ډېرې بېوسۍ سره یې وویل: خدای دې د خولې لاړې دارو کړه. خدای دې د خولې لاړې دارو کړه. زه درتلی نشم، دعا درته کومه. شمشاد ورته وویل: سولې، که ښه شوم له خیره نیت مې دی چې ترکیې ته واوړم. هلته کارونه زیات دي. 1 کال ترکیه کې کار کوم او بیا افغانستان ته درځم، واده کوم. سولې خپل زړه غټ کړ او ورته یې وویل: آفرین زمریه، غم ونه کړې. په نارینه‌و دا ورځې راځي. په زحمت پسې راحت شته. مخکې تر دې چې دواړه مخه ښه وکړي، اړیکه یې پرې شوه. په اصل کې همدا اړیکه د دوی وروستۍ اړیکه وه. 3 ورځې وروسته شمشاد ښه شو. ملالې مور او جانباز ته یې زنګ وواهه. هغوی ته یې وویل چې غواړي ترکیې ته واوړي. خدای پاماني یې ورسره وکړه. د خپل کلیوال زیړک لال جان او غنم رنګ سره د ترکیې په لور روان شو. لاره کې زیړک ته یې وویل چې ترکیه کې 2 لک افغانۍ پیدا کړم. 1 ورځ هم نوره پکې نه تېروم. ځم افغانستان ته او خپل واده کوم.
ترکیې ته دوی په ناقانونه لارو تلل. د سیند د لارې د ترکیې خاورې ته په شپه کې تېر شول. د وخت کې لالجان ته زنګ راغی. تلیفون یې وشرنګېد. د سیند څنډې ته د ترکیې پولیسو پام شو. د شمشاد دوی په لور یې څو تنو رامنډې کړې. یو یې ورباندې ډزې وکړې. د مرمیو یو جاغور یې په دا توره شپه کې په دوی تش کړ. منډې شوې. شمشاد ته ځان بیرته سیند ته ور واچاوه. ملګرو یې دی ونه لیده. ترکي پولیس په زیړک لالجان او غنمرنګ پسې لاړل. شمشاد چې هر څومره هڅه وکړه خو ونه توانېده چې ځان د سیند څنډې ته کړي. اوبو کې ډوب شو. په اوبو کې هره خوا ته لاس واچاوه. آن زګونو ته یې لاس واچاوه چې ځان پرې وژغوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه او اوبو کې ډوب شو. کله چې د پولیسو پام شو هغه وخت شمشاد اوبو وژلی و. شمشاد یو عالم هیلې درلودې، له سولې سره واده وکړي، هغې ته په مینه وګوري، خپل راتلونکی ښه برابر کړي او د بورې مور ملالې هیلې یې پوره کړي. خو له دې نه خبر چې په 4-5 زامنو بوره شوې مور ملاله به یې ده هم بوره کیږي. ملاله وصول شمشاد ته په تمه وې چې د ولور پیسې به ګټي، خو د ولور پیسو یې سر وخوړ. پولیسو د هغه مړی له اوبو راوویسته. د ترکیې پولیسو بلې پوستې زیړک لالجان او غنمرنګ 3 واړه ونیول. پولیسو له هغوی تلیفونونه هم اخیستي وو. 10 ورځې تېرې شوې. په دې 10 ورځو کې د شمشاد ملګري له ترکیې پولیسو سره بندیان وه او د ده جنازه هم په سړه خونه کې ساتل کېده. ګرانو اورېدونکو، که غواړئ کوم ناول درته په غږیزه بڼه وړاندې شي نو په کومنټ او یا هم په سکرین کې زما واتساپ شمیره ښکاریږي، هغه ته یوازې نوم راولیږئ. دا و د اور او مینه ناول 18مه برخه. تر بیا او وروستۍ برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.